آیت کې فرمایي ان الله عنده علم الساعه، یقینا له الله تعالی سره د قیامت د ورځې علم دی. ورځې ته د آخرت ورځ هم وایي، ځکه چې دا د دنیا په ورځو کې وروستنۍ ده، تر دې وروسته بله ورځ نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة بقره کې 4 آیت کې فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. مؤمنان هغه کسان دي چې پر هغه څه ایمان لري چې تا ته او له تا مخکې نازل شوي دي او په آخرت هم یقین لري. قیامت ورځې ته یوم التغابن هم ویل کیږي، د تاوان د ښکاره کېدو ورځ. او دا ځکه چې کله جنتیان په نعمتونو کې شي نو د دوزخیانو تاوان به راښکاره شي، او له جنتیانو سره به د هغوی په نعمتونو باندې کینه کوي. لکه چې الله رب العزت په سورة تغابن کې 9 آیت کې فرمایي ذلک یوم التغابن، دغه ورځ د تاوان د راښکاره کېدو ورځ ده. له دې ورځ ته یوم حسره هم ویل کېږي، یعنې د افسوس ورځ، ځکه چې په دې ورځ باندې به ظالمان، نافرمان او هغه کسان چې نیک عملونه ترې فوت شوي او په ګناهونو کې اخته شوي دي افسوسونه کوي. لکه چې الله رب العزت په سورة مریم کې 9 آیت کې فرمایي وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. او ویروه دې خلکو لره د افسوسونو د ورځې نه کله چې فیصله د کار وشي، اوس دوی په غفلت کې دي او ایمان نه راوړي. پرته نور نومونه هم شته، او هر یو نوم د هغه کار خبر ورکوي چې په دې ورځ کې رامخته کیږي، او یا په دغه ورځ د مخلوقاتو د یو حال بیان کوي، او یا د دې ورځې سختي او سختو احوالو ته اشاره کوي. الله رب العزت دې دا ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي، او آسانی په دې کې ده چې دنیا کې نیکو عملونو ته مخه کړو. په همدې هیله پاتې شو د قیامت د ورځې